عثمان رضی الله عنه چې دا جمع وکړله، دغه جمع چې وکړله، بیا یې 5 یا 7 یا 4 قرآن ولیکل. دی د اسلام لویو مرکزونو ته ولیکل چې نور هم تاسې له همدې نه ولیکئ. ابوبکر صدیق جمع د څه دپاره وکړه؟ لئلا یضیع القرآن. عثمان صاحب جمع د څه دپاره وکړه؟ لئلا یختلف المسلمین، چې اختلافونه کی مسلمانان خپل منځ کې اختلافونه کی لپاره د ازالې او د رفع د اختلاف د مسلمانانو دپاره. نو بیا عثمان رضی الله عنه او ما سوا له دې نه چې نور کوم مصحف و هغه یې وسوځول. دا یو مصحف عثماني چې په دې اجماع راغله، دی 5 یا 7 یا 4 دانې ولیکل چې وروسته خبر پې کوم، نور یې ټول وسوځول. نو علما وایي چې که قرآن زوړ سي، د قرآن پاڼې زړې سي، سوځلې څنګه دي؟ نو علما وایي چې سوځلې جایز دي، ځکه عثمان صاحب وسوځه. امام قرطبي په خپل تفسیر کې، مقدمه د خپل تفسیر کې وایي صحیح خبره دا ده چې قرآن به سوځوي چې زوړ سو، چونکې هغه مالکي ده، هغه وایي سوځوي به. ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې وی نه، سوځوي به، سوځولم راغلی دي د عثمان صاحب او منزلم راغلی دي. ابن الحجر وی جمع دي داسې اوسي یو ورې ومنزل. منزل دا معنا چې لیکل چې کوم سوي ول هغه یې اوبو کې واچول چې هغه هغې ړنګ سي، لیکل یې، پس له هغه نه کاغذونه وسوځول چې بیخي هغه آثار ختم سي، چې هغه اختلاف ماده ورکه سي. دا د ابن الحجر رایه ده. او د مونږ یو حنفي عالم تیر سوی، هغه یو کتاب جوړ کړی ده، یو جل کې فتاوا ده، دا د عثماني خلافت عالم تیر سوی، حنفي عالم، د ډېر ښه کتاب یې جوړ کړی، محمد حمزه نومیږي، فتاوام د همده په نامه باندې دی، یو جل کې ده، ما سره شته ده. او نه هغې کې لیکلي چې د قرآن سوځول جایز دي. نور ټول حنفي علما وایي چې نه سوځوي دې نه، دې نه فتنه پیدا کیږي. اگر چې جایز ده، خو چې قرآن زوړ سو، ښه طریقه یې دا د طالبانو یا د اوبو کې واچول سي، چې دریاب ته سړی نږدې، مثلا د موږ افغانستان شمالي ولایتونه، قندوز، مزارو، نورو بعضو ولایتونو سره چې دا سرحد لري، نو هغوی د هلته هغه آمو دریا کې واچوي. او دا وړو نهرونو کې دې نه اچوي، لکه د کابل او د لوګر او د هلمند، ځکه دا واړه دي، دې کې نجاستونه هم ډېر یوجی کېږي. دا اوس زمانه کې ښه طریقه په افغانستان کې دا د دفن دي کی. علما وایي قبر ته ورته وویستل سي، لکه مړي ته چې قبر باسي، وروادي چي په یو بوجۍ چشي کې دې واچي، بیرته یې همغسې لکه مړی چې دفن کوي، خاوره دې نه پرې وراچوي، تختې دې لکه لحدي قبر چې جوړوي، هغه بل شق قبر، همغسې دې کې پیس نه دی، بیا په تیږو یا په ډبرو دی یا په لحد کې دې وروسته بیا خاورې ورواچي. دا یې بله طریقه ده چې دا د مونږ حنفي فقهاو لیکلې. علامه ابن العابدین الشامی په رد المحتار کې او په فتاوا تاترخانیې کې، په فتاوا هندیې کې او نور حنفي فقهاو دغه رای لیکلي. بس په دې عمل وکړئ، طالبانو دا که خبر ده.